عمل ځان سره یاد کې کلم چې ستا څه مسلې څه مشکل دی څه ضرورت دی وي نو درې تیارې جوړې کا درې تیارې جوړې کا ماسخوتن مانځه نه پس د کوټې تیاره کې کینا او صادر په سر باندې راواچوه سپوټې په سر راواچوه او لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا آیات دا 313 ځل ووایا 314 کم مقصدی غریبی دا مقدمه دا بلا خبره دا بلا خبره دا ته چې دا کار الله وکي نو په دې عمل باندې 313 حضرت مولانا خواجہ عبدالماجد صدیقی سے وہ دامت برکاتهم دا خواجہ عبدالمالک صدیقی سے زوی دی زمون دا حضرت مفتی فرید رحمت اللہ علیہ شاگرد و خلیفہ دی نا اغوی دا عمل خودلے دی چه دا هر ضرورت دا هر مشکل نن ټول دنیا پتیارو کې او په غمونو کې ډوبه ده د دغه غمونو او د پریشانونو د وتو د پاره درې ورځې و ورځې چې ستا د څومره نګرانه مسله ده د یوې شروع نه به نه وړي 21 ورځې به الله پاک ستا مسله به حل کوي نو په درې تیارو کې یو به د شپې تیاری یو به د قبرې تیاری او بل به سپوټې په سر باندې راواچي او په دې ترتیب باندې به لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا چې کله سلزل وي نو ورپسې به مخکې چې کوم آیات دی فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين دا آیات به یو ځل ورپسې وي بیا به لا اله الا انت نو په دې ترتیب 313 ځل به دغه شي او اخیری به بیا فاستجبنا له نو څلور ځل به ورسره دغه دویم آیات شي او 313 با دا آیات وي دې ته آیات کریمه وایي